ښه د دې نه بعد یو ورور سوال کړی دی وایي د نږدې ورځو کې د استسقا دپاره منځونه وشو باران نه ورېږي په ډېرو ملکونو کې سوکړه ده نو په بعضو ملکونو کې د باران د غوښتو دپاره د استسقا منځ وشو اوس که چېرته وایي سوال زما زړه ته دا راغی که چېرته د جمعې مونځ او د استسقا دا مونځ یو ځای شي نو موږ به څه کوو اول به د جمعې دا مونځ وکړو بیا ورپسې د استسقا دا مونځ وکړو خطبه به یې وایي که نه دوه به ځکه چې صلات الاستسقا هغې کې هم خطبه وي نو موږ به څه کوو دا سوال ډېر ښه سوال دی او دا راځي د هغه چا ذهن ته چې چا د دین سره سوچي بخښنه غواړم په دې خبره دا د هر سړي دماغو ته دا سوالونه نه راځي ګینې زه تاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو ذهن ته دا سوال راغلی که داسې وشي نو چې انسان دومره توجه دین ته نه وي نو د هغه په ذهن کې سوالونه ډېر نه راځي دا یو نیم سړی چې کله سوالونه کوي که نه نو زموږ په دې معاشره کې ورته قوتینګار وایي دا ځان نه قوتینګار جوړ کړی دی به سره پا بسي سوال نه قوتینګار نه دی د ده سوچ دی دې مسلې ته او سوال هغه چاته پیدا کېږي چې د هغه سوچ وي لکه اوس ما د میراث دا مسله ذکر کړه که نه که دې ته تا جوهر سوچ وکړو که نه نو دې کې ډېر سوالونه سړي ته نور پیدا کېږي نو دا قوتینګار نه دی دی علم یې زده کوي او هغه چې ناست دی دغه شان هېڅ سوال یې زړه ته نه راځي نو یا خو علم ور الله ډېر زیات ورکړی دی ضرورت ورته نشته او یا غریب د څه نه خبره نه دی درېیمه بله نشته دوه کې یوه یا خو دی نه دی خبر او یا ډېر علم ورسره دی نو ضرورت نشته چا سره چې علم یې شي تپوسونه سره کوي دغسې هم پته شته نو دا ډېر ښه سوال دی جواب د دې دا یاد کړه ګوره اول خو دا مسله یاده کوي ما د استسقا د منظم مسائل بلوغ المرام په کتاب کې عمدة الاحکام مشکات وایي که ما تفصیلا ذکر کړي د هغه واورئ طریقه کار او مسایل هلته ذکر شي صلات الاستسقا هغه مونځ چې د باران د غوښتو دپاره کېږي د الله نه پکې باران غوښتی کېږي دا هر وخت کولی شي سوای د هغه وختونو نه چې هغې کې مونځ مکروه دی په هغه ټیمونو کې به نه کوي بیا د علماو په منځ کې اختلاف دی چې غوره وخت کم یو دی نو راجح دا دی والله اعلم چې غوره وخت د دې مونځ هغه وخت دی کوم چې د اختر د مانځه وخت دی لکه د ساخ د مانځه دا وخت نه دی دې ټیم کې کول دا بهتر دی او غوره دی اوس راځو د ورور دې سوال که چېرته د جمعې په ورځ زموږ اراده شي څه به کوو چېرې د استسقا د جمعې په ورځ کوو نو بیا یاده کوي دا خبره چې د جمعې په ورځې کې نو صرف په خطیب د خطبې په دوران کې دعا غواړي فقط بیا بل مونځ ته ضرورت نشته نه خطبې ته ضرورت شته استسقا د باران د غوښتو طریقې دي یو طریقه دا ده چې موږ ورځ وټاکو په حکم د مسلمانانو د مشر چې هغه امر وکړي ورځ وټاکلی شوه موږ ووتو یو ځای ته هلته موږ خطبه وکړه 2 رکعته مونځ هم وکړو یو طریقه خو دا ده دویمه طریقه د استسقا دا ده چې خطیب د خطبې په دوران کې الله ته عجزي وکړي او سوال وکړي چې یا الله باران راووروه دویمه طریقه دا د جمعې په ورځ به دا طریقه وي اوس به ورسېدی که نه حالانکې د جواب نه مخکې به دا زموږ سوچ و چې دا به اوس جواب د دې راځي چې د استسقا دا مونځ د جمعې د دې مانځه نه مخکې پکار دی او که دا د دې مانځه نه بعد نو خطبې خو دوه شوې کومه خطبه به مخکې کېږي کومه به وروسته کېږي ټوله جاکه ختمه شوه د جمعې په ورځ چې استسقا کوې او د الله نه باران غواړي نو خطیب دې وغواړي به کوم ځای کې د خطبې په دوران کې دعا وغواړي او په دې باندې امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې باب تړلی باب الاستسقاء فی خطبة الجمعه باب دی په بیان د دې مسله کې چې باران غوښته د جمعې د خطبې په دوران کې بیا هغه حدیث راوړی تاسو ته به یاد وي او زه به یې ذکر کوم د فایدې دپاره د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چې یو سړی راننوتو مسجد نبوي ته ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم یخطب رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ دی خطبه کوله
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. يسړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ کو وته ودرېد مخامه. یا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، مالونه زمونږ تباه شو، فصلونه لاړو تباه شو، لارې بندې شو. څه وکړه ده؟ فادعوا الله یغیثونا، الله ته سوال وکړي چې باران راووري. فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه اوچت کړو. ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، درې پیرې وویل یا الله باران راووره، یا الله باران راووره، یا الله باران راووره. دلته دا مسله موږ بیانوو په نورو درسونو کې. دی دلیل دی چې خطیب چې کله دعا کوي که نه خطبې په دوران کې، نو لاس به نه اوچتوي، صرف چې باران غواړي لاس به اوچتوي. دلیل دا دی. او څوک چې دا دعا اوري، چې کوم سامعین دي مقتدیان، دوی به ورسره هم لاس اوچتوي. بس دقه فقط دې ځای کې لاس اوچتول شي. نور چې خطیب کومه دعا غواړي، نه به په خپله لاس اوچتوي، نه به اورېدونکي لاس اوچتوي. دا نه دي ثابت، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرام. انس ابن مالک وایي زما دې په الله قسمي ما نرى فی السماء من سحاب ولا قزع، اسمان کې د سره یعنې څه وریځ موږ ته ښکارېدله، او وایي چې باران را شروع شو که نه، داسې باران وورېدو چې 6 ورځې موږ نور نه دی لیدلی. 6 ورځې. بلې جمعې له بیا دا سړی راغی، یا رسول الله مالونه تباه شو، لارې بندې شوې، هر څه لاړو. الله ته سوال وکړي چې باران ودرېږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته سوال وکړو، چې الله ته سوال وکړو وی د سره نور ښکارېدو نه، او موږ چې جومات نه راووتو بلکل داسې نور و که نه چې وریځې ټولې ختمې شي. مقصد زما د خبرې دا و چې امام بخاري چې دا باب راوړی دی، دې دپاره راوړی چې د جمعې په ورځ د استسقا طریقه هغه دا ده. بل ځای کې باب داسې تړلی، باب من اکتفى بصلاة الجمعه فی الاستسقا، چې د جمعې د مانځه د خطبې په دوران کې دی دعا وغوښته، بس دا کافي ده. بیا دې دپاره مستقل مونځ هغه نشتي. اوس پې پوه شوئ که نه؟ نو چې جمعې په ورځ استسقا کوو، څه چل به کوو؟ خطیب به دعا غواړي د خطبې په دوران کې، لاس به ورسره اوچتوي، موږ به پې امین وایو سره د لاس اوچتولو. ځان لمونځ بیا د دې نشتي او نه خطبه شتي. والله اعلم. دا ورور سوال کړی دی، وی بل ورځ چا حدیث بیانو، وی چې 3 قسمه خلک دي چې الله به د دوی عمل نه قبلوي. یو د مور پلار نافرمانه، او دریم چې زباتنه کوي، د ښه کار چا سره ښېګړه وکړي یا کومه دینداري وکړي، او دغه شان چې څوک تقدیر ته دروغجن وي، یعنی تقدیر نه مني. نو دا به صحیح و که نه؟ زه په دې ډېر سخت خوشحالېږم په دا قسمه سوالونه. دا قسمه سوالونه دلالت کوي په دې باندې چې الحمدلله موږ کې شعور پیدا شوی دی. هر خبره چې د خولې نه راوځي هغه صحیح نه وي، او هر تور ټکی چې په پاڼه کې لیکلی